د طالبانو په مقابل کې نوي د ازادۍ ډلې خپل سخت او شدید عملیات پیل کړل. تازه یې په 2 بیلو ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. دا چې د ازادۍ ډله د څه لپاره جنګیږي او طالبانو ته یې څومره مرګ ژوبله اړولې، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. تازه رامنځته سوي وسلوالې ډلې ویلي بغلان او کاپیسا کې مو 5 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د ازادۍ جبهې په نوم یوې وسلوالې ډلې چې د روانې میاشتې پر 20 نیټه خپل موجودیت اعلان کړی ویلي چې په بغلان او کاپیسا ولایتونو کې پر طالبانو بریدونه کړي او ورته یې درنه مرګ ژوبله اړولې. دې ډلې د کب میاشتې پر 20 نیټه باندې د طالبانو په وړاندې د جګړې کولو لپاره خپل نوم او موجودیت اعلان کړ چې د طالبانو په وړاندې به وسلواله مبارزه کوي. تر اوسه طالبانو خپل لوري ته د اوښتو زیانونو په هکله خبر نه دی خپور کړی. طالبانو له 7 میاشتې حکومت وروسته ورځ تر بلې د دوی په وړاندې وسلوال مقاومتونه زیاتیږي او زیات سوي چې خپله طالبان هم اندېښمن دي. د ازادۍ جبهې ترڅنګ د مقاومت جبهه، داعش او نور ګواښونه هغه څه دي چې طالبان او حکومت یې ننګوي. یو شمېر هیوادونو لا له وړاندې د طالبانو په وړاندې د داعش ډلې د فعاله حضور په هکله اندېښنه ښودلې او ویلي دي طالبان ونه توانېدل چې د داعش ډلې خطر د افغانستان نړۍ او خپل پر وړاندې کم کړي، ځکه نو دوی د داعش د خراسان ډلې له موجودیت څخه په افغانستان کې ویره لري. طالبان د ازادۍ جبهې او نور وسلوالو ډلو د موجودیت خطر ډیر کم بولي او وایي چې دوی کولی سي د دې ډلو چاره وکړي. طالبان وایي داعش ډله یې تر هغه زیاته ځپلې چې څومره یې فکر کیږي. دوی وایي په دې وروستیو کې چانیز عملیات هم په دې خاطر وکړل چې د هیواد ملي امنیت تضمین سي. د طالبانو ډلې په خپلو څرګندونو کې ټولې نړۍ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ یوه هیواد په وړاندې استعمال نسي او زیاته کړې ده چې افغانستان اوس تر ټولو امن هیواد دی. طالبان وایي چې د خپل پوځ، پولیسو او ملي امنیت د جوړولو هڅې یې پیل کړي او تر نیمایي زیات په دې چارو کې بریالي سوي هم دي. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.